راشد خان وایي نوي لوبغاړي چې د افغانستان ټیم ته راځي باید ښه فټنس ولري. سلام امینه، خوږو دوستانو، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. لوبډل مشر راشد خان ویلي لوبډلې ته د نوو لوبغاړو د راتګ لومړی شرط فټنس دی. له فټنس څخه مطلب په تمامه معنا د لوبې لپاره چمتووالی دی. د کرکټ شنونکي بیا فټنس د یو لوبغاړي لخوا د کرکټ د اصولو او د نړیوالو لوبو د تقاضا مطابق په زړه پورې ډګر ساتنه، ښه په اعلی سویه تخنیکي او د لوبې حالت ته په کتو توپوهنه، پرته له ستونزې او فشار توپ اچونه او د لوبې لپاره فزیکي او ذهني شتون فټنس دی. افغان لیګ بریک بالر هم دا وایي که یو لوبغاړی په دغو شرایطو برابر وي، هغه بیا کولی شي چې ملي لوبډلې ته راشي او ښه کارکردګي له ځانه وښیي. په نور نړۍ کې لوبډلو ته د نوو لوبغاړو جذب یو لړ پړاوونه لري. لومړی پړاو د لوبغاړي د 14 کلنۍ له عمره پیلېږي. دا مهال لوبغاړي د ښوونځي د زده کړو ترڅنګ مسلکي کرکټ د کرکټ په اکاډمیانو کې زده کوي. هلته د کرکټ اړوند حرکات او تخنیکونه زده کوي. له زده کړو وروسته ورته د سکول لیول یا ښوونځي په کچه د لوبو زمینه برابرېږي. په دې لوبو کې چې لوبغاړي ښه وځلیږي، بیا ورته د انډر 17 یا له 18 کلنۍ ښکته لوبډله کې ځای ورکوي. کله چې په دې لوبو کې ښه وځلید، بیا ورته په 19 کلنو لوبډلو کې ځای ورکوي، او کله چې په 19 کلنو کې په کور دننه او بهر سیریزونو او 19 کلنو جام کې وځلیږي، نو بیا یې ملي لوبډله کې ځای حتمي دی. دا سیستم په استرالیا کې د ښوونځي له دورې پیلېږي. په هندوستان کې هم استرالیا ته ورته یو سیستم دی او د نړۍ په نورو ډېرو هیوادونو کې په اکاډمیانو او داخلي کرکټ تکیه زیاته ده. موږ تاسې ګورو چې د استرالیا او هندوستان لوبغاړي د نړۍ په کچه ډېرې وړتیاوې لري. ښه توپوهونکي ډېری وخت د هندوستان په هیواد کې رابرسېره کېږي، او کله چې د چټکو توپ اچوونکو خبره شي، بیا به کې استرالیا نوم ګټلی وي. هندوستان کې مخکې د ټنډولکر نوم و چې نوم به یې د کرکټ په تاریخ کې په ځلانده کرښو لیکل شوی وي، او تر کلونو کلونو به یې کیسې ژوندۍ وي. په استرالیا کې د شنوان، بریډلي او اوس مهال د میچل سټارک نومونه د سپین او فسټ بالرانو په توګه یادولی شو. په نورو هیوادونو کې هم یو نیم استثنایي لوبغاړي پیدا کیږي، لکه په افریقا کې ایبی ډیویلرز، په ویسټ انډیز کې کریس ګیل، په انګلستان کې اوس مهال جیسن رای او جانی بریسټو، په نیوزیلینډ کې کین ویلیمسن، په پاکستان کې بابر اعظم، په افغانستان کې راشد خان او یا هم رحمت شاه زرمتي. هغه لوبغاړي دي چې وړتیاوې یې شته، خو د استرالیا او هندوستان په څېر نورو هیوادونو کې ډېر ځلانده لوبغاړي وجود نه لري. یعنې د ښو لوبغاړو په پیدا کېدو کې استرالیا او هندوستان نمبر وړي، او علت یې دا دی چې دوی داخلي کرکټ پیاوړي کړي او لوبغاړي د وړتیا پر بنسټ لوبډلو ته ورکوي. دلته ننګرهار چې په افغانستان کې د معاصر کرکټ کور بلل کېږي، په اکاډمي او ښوونځیو کې خورا بااستعداده ځوان او تنکي لوبغاړي لري. که دوی ته په ټریلونو یا ازموینو کې وخت ورکړل شي او ټریل په روڼ ډول واخیستل شي، لرې نه ده چې زموږ کرکټ به په نړۍ یو ځل بیا راج پیل کړي. خو د لوبغاړو د جذب پروسه باید شفافه شي، له سیاست او فساد څخه رابهر شي، نو کرکټ لوبډلې به په نړۍ وځلیږي. د کرکټ لپاره په ختیځ زون، جنوب ختیځ زون او میساینک زون کې پوره وړتیاوې او هستۍ شته، خو وخت ورکول پکار دي. نو دوستانو، تاسو خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.